حکیم له خپلو شاګردانو پوښتنه وکړه، خلک د قهر په وخت ولې په لوړ اواز خبرې کوي؟ شاګردانو له څه غور وروسته ځواب ورکړ، ځکه چې قهرجن سړی ناکراره وي، پارېدلی وي. حکیم وویل، خو که چاته په قهر وي او هغه ورسره په خوا کې وي، بیا هم په ډیر لوړ اواز او په چغو ورسره خبرې کوي، دا ولې؟ شاګردانو څو نور دلایل ویل، مګر حکیم د دلایلو کمزوري ور وښوده او بیا یې خپلې پوښتنې ته په خپله ځواب ورکړ. کله چې دوه کسه یو بل ته قهر شي، زړونه یې سره لرې شي. نو د دې لپاره چې لرې شوي زړونه یې یو بل واوري، آوازونه سره جګ کړي. چې قهر لا زیات شي، د دوی آوازونه نور هم جګ شي، ځکه د دوی زړونه لا زیات سره لرې شوي وي. هغوی چې له یو بل سره مینه لري، له یو بل سره په دې وجه کرار غږیږي چې زړونه یې د یو بل آواز په اسانه اوري. که د دوه کسانو ترمنځ محبت زیات شي، هغوی اکثره وخت سره پسمیږي، او چې مینه یې سره بیخي زیاته شي، بیا یو داسې پړاو راشي چې خبرو ته اړتیا نه ویني، تش یو بل ته سره وګوري، ځکه د زړونو ترمنځ واټن ختم شوی وي او بې غږه هم په یو بل پوهیږي.